په افغانستان کې تیرې 20 کلنې غمیزې چې له ورانیو شهیدانو او معلولینو پرته بل څه پرې نه ښودل، د میدان وردګو د شهدا او معلولینو ریاست مسؤلین وایي روان کال یې 15,000 یتیمان او شاوخوا 3,500 معلولین سفت او د 6 میاشتو پیسې هم ورکړل شوي دي. 15,000 کورنۍ یتیمان کېږي، مطلق یتیمان چې هغه د هر چا یتیم وي. 3,500 د معلولین د موږ سره ثبت دي. نو بیا بعضې کې مجاهدین معلولین دي، بعضې کې جنګي او حادثه دي، بعضې ملکي معلولین دي چې مرزادي او طبیعي موږ ورته وایي. د شهیدانو کورنۍ غړي چې د بیا ځلي بایومتریک او پیسو ترلاسه کولو لپاره راغلي وایي پیسې ورته پر وخت رسېدلې، دوی له مسؤلینو خوښ دي چې پر وخت یې ستونزو ته رسېدنه کوي. د موږ زوی شهید شوی دی او 2 ورې مې د شهیدانو معلولینو پیسې اخیستې دي راکړې دي که نه، نو اوس بیرته د سره بایومتریک ده په دو کې څه اشتباه شوی چې هغه وخت زاړې ترخیص شوي، اوس بایومتریک تذکرې دي، نو هغه پور مې د سره نه وې کړلی او د نوی کارت یې راکړل، دغه کار یې د موږ خلاص کړ. موږ په مخ پیسې اخیستې وې، سګنې کول د شپږ میاشتې پیسې مو واخیستلې، نه د بایومتریک د موږ نه و شوی، د کمپیوټر تذکرې لپاره دغه نن راغلو، د موږ دلته کار انشاءالله په ښه منظم توګه خلاص شو. ډېر خوشحاله دي دولت او د مامورینو نه بیخي په وخت سره د موږ پیسې راسي. همدارنګه مسؤلین وایي کوښښ کوي چې په دغه ولایت کې د یتیمانو لپاره ښارګوټی ورغوي.